د نن ورځې تر ټولو ډېر لاند او مهم خبرونو سرټکي د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. افغان صلح د افغان صلح لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له واشنگټن څخه دوحې ته رسېدلی دی. باخبره سرچینې وایي خلیلزاد له طالبانو سره د صلح خبرې په پټه له سره پیل کړي دي او تمه کوي چې روانه اونۍ به د ولسمشر ټرمپ لخوا د مذاکراتو د اعلانۍ کېدو او بیرته په رسمي توګه د پیلېدو خبر هم ورکړل شي. ګلبدین حکمتیار نن ماښام د عبدالله سره د لیدنې په موخه د نوموړي کور ته ورغلی او یو ځل بیا یې د ټاکنو په تړاو بحث او خبرې کړي دي. د وزیرستان د پښتنو اعتراض کوونکي شمالي وزیرستان کې د وروستیو هدفي وژنو په غبرګون کې یو ځل بیا زرګونه پښتنو لاریون کړی دی او د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې ISI د پښتنو پر وژنه تورنې کړي دي. افغان حکومت وایي د چابهار بندر له لارې د ترانزیت زیاتولو لپاره هڅه کوي. ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دوی له شریکو هیوادونو سره په ګډه کار کوي څو د چابهار بندر له لارې ترانزیت ډیر کړل شي. د پارلمان وکیلان ټاکنو کمیسیون د پایلو د اعلان وړتیا نه لري. د ولسي جرګې غړي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پایلو د اعلان وړتیا نه لري. هوا علم نورستاني وایي د رایو د بیا شمېرنې لپاره پر نوو لارو چارو غور کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې که ټاکنیز ټیمونه د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړي پر نوې لارو چارو به غور وکړي. د یادونې وړ ده چې ټاکنو کمیسیون ته د عبدالله کسان د شمال په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه نه ورکوي. امریکا د ایران د مخابراتو په وزیر د انټرنیټ بندیز لګولی. امریکا د ایران په دولتي چارواکو باندې د فشار راوړلو په یو نوي اقدام کې دا ځل د دې هیواد د مخابراتو په وزیر باندې بندیز ولګاو. په محمد جواد ازری جهرمی چې د ایران د مخابراتو وزیر ده د انټرنیټ بندیز پرې ولګول شو. امریکایي سناتوران د افغان صلح بهیر د ښې څارنې لپاره لایحه چمتو کړې. د امریکا د سنا مجلس 2 غړو دغه مجلس ته د یو قانون طرحه وړاندې کړې چې کانګرس ته صلاحیت ورکوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هر ډول هوکړې کېدل وڅاري. د نورو تازه خبرونو لپاره د سری پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. که ویډیو مو خوښ شوي نو حتما درسره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.